دیو جن خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي الله الله دا الله نه ویریږي دا الله نه ویریږي. زمانه صحابه مبارک چا چې زما صحابه ته تکلیف ورکو فقط اذانی د ما ته تکلیف راکو ومن اذانی فقط اذى الله. چا چې ما ته تکلیف راکو دا الله ته تکلیف ورکو او چا چې الله ته تکلیف ورکو زرد چې الله باندې راولي ستا انسان. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صاحب د کنز العمال یو بل حدیث نقل کړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي الله الله دا الله نه ویریږي دا الله نه ویریږي. زمانه صحابه مبارک زما خیال وساتئ زمانه صحابه مبارک زما خیال وساتئ ما ته وګورئ. او یو دریم مثال روایت کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي الله الله مشهور حدیث ته زمانه صحابه مبارک دا الله نه ویریږي دا الله نه ویریږي دا الله نه ویریږي. زمانه رست دا نشانه مگر زوي چا چې زمانه صحابه سره محبت کو زمانه محبت ته وځي نه وې د زما سره محبت او ذکر صحابه سره محبت کو ومن ابغضهم چا چې دې سره بغض وکړو زما د بغض د وجې نه دې سره بغض وکړو د دې زبر شوم دا بغض زما سره دې وجې نه دې صحابه سره بغض وکړو. برای راست زما سره بغض خپل اظهار د بغض نشو کولای هغه د بغض ذریعے زما صحابه زما شاګردان وګرځول. او دې وجې نو علماء فرمایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه په حواله سره غلط قلم خوځول غلط جبه خوځول دا وی په باره کې غلط سوچ او غلط نظریه لرل دا برای راست د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره دښمنی.